السلام علیکم و رحمت الله ګرانو پښتنو د ما رونه تیار شرایي دنیا کې او انشاءالله الله جل جلاله د قادریه ډله دغه پیران چې سیدان ځان ته وایي سعادت وایي انشاءالله الله جل جلاله د خلق تباه و برباد کي نیست نابودي کي چې دوی د موږ پښتنو دښمنان دي پوه شولې دی د منګه مسلمانانو دښمنان دي دی د منګه مذهب حنیفي دښمنان دي د منګه د سیستم درس د خلکو خراب کړی دی نن چې شپږ کاله نه پورته یو جلۍ درس نه وایي د خلکو خراب کړی دی پوه شوې د منګه پښتنو او دا قادریه ډله دغه شل کاله کې چې د امریکایان دغه افغانستان کې ول ته یو ټول سارول دی جهات نه خبرې نه کولې د جمهوریت طاغوت نه خبرې نه کولې د دیموکراسي طاغوت نه خبرې نه کولې بیخي جهات نه هیڅ شی نه ویلې بېغمه هلته جوماتو کې ناست ول امریکایانو دې ته پیسې ورکولې پوه شولې د قادریې ډلې ته امریکایانو پیسې ورکولې ډالر یې ورته ورکول پرون ډالر یې اخیستل اوس چې امریکایان تللي دي اوس امریکایان نشته افغانستان کې پوه شولې یو دانه امریکایي چې څوک یو چېرې پیدا کولی نه سي اوس راځي ګرم کېږي پرون بیخي نه ول دا قادریه ډلې دا ګیلاني دا کافر دغه دننه پارلمان د افغانستان کې ته دا ورته یو ټول سره ته کار کوو خو هر څوک چې دغه پیرګیراني دغه چې مني دغه ګیلاني دغه مني هغه انسان کافر دی څنګه یو دانه کافر دی اخیستلی دی د خپلې قادریې مشر دی ټاکلی و ولې دا څنګه پیر دی دی وایي تاسو راسئ یو پیر سره بیعت وکوئ دا پیر هغه پیر سره بیعت کوي هغه پیر سره بیعت کوي هغه پیر سره بیعت کوي هغه ځي انا چېرې ګیلان ته د هغه یهودیانو منطقې ته هغه نه پس د بیا نور معلوم نه دی چې هغه نه هسې ځي عربستان ته ځي که نه ځي پوه شولې او دا دقسې کارونه یې من باندې دي خلکو شروع کړي د خلکو دغه قادریه ډلې مخکې جهات نه خبرې نه کولې اوس راځي ګرم کېږي اوس جهات نه خبرې کوي اوس یو دانه امریکایي افغانستان کې نشته دا ځینې جهات نه خبرې کوي فتوا د مرګ د خلکو ورکوي د قادریه ډلې پوه شولې پرون امریکایانو مخکې هېڅ شی نه دی د امریکایانو ډالر اخیستل پوه شولې اوس که یو پښتون راسي یو چېرې خبره وکړي د هغه مرګ فتوا ورکوي دغه مردارخواره خلک اوس جوماتو کې هلته ناست دي د افغانستان کې مخکې امریکایانو دوی ته د امریکایانو دوی نه حمایت کوو اوس دغه امارت څه راغلی دی دغه امارت اوس دوی نه حمایت کوي د مونږ پښتنو مونږ یې اخیستلي تباه او برباد کړي مونږ په یو پښتون ځوان جګېږي یو پښتون مریض جګېږي یو پښتون ښځه جګېږي پښتانه ځي چې کوي د دغه پیرانو پښې مچو کوي د دغه مردارخوارو پښې مچو کوي ولې دا پیران دي دا سیدان دي دا رسېدلي دي دا اخوندزادګان دي دغه مردارخواره خلک دي پوه شولې دا شرک دی څوک چې د پیر ته ځي سجده کوي د هغه پښې مچو کوي دغه شرک دی څوک چې ځي یو پیر ته ټویږي لاسونه یې ورته مچو کوي دا درته رکوع کوي دغه شرک دی انسان کافر کېږي مخکیني کې ول مخکې الله جل جلاله هغه ته شیطان ته ایري ول چې ته آدم ته سجده وکړه وینې آدم علیه السلام ته وکړه که چېرې د الله فرمان یې موږ هغه کوو ولې موږ داسې نه یو چې موږ خپل سر باندې رسوا کار وکړو یهودیانو کې دا کار شته یهودیان کوي ولې موږ مسلمانانو موږ ته د موږ شریعت فرق کوي پوه شولې یهودیانو ولې سجده یې کوله دې لپاره د الله فرمان و دغه لپاره سجده یې کوله پوه شولې او موږ ته دغه فرمان دغه حکم د الله موږ ته نشته
موږ مسلمانان ته نشته د موږ شریعت یهودیانو سره فرق کوي. که افغانستان کې خو دا خو یو شی دی، افغانستان کې هر څوک هلته پیر کېږي، هر څوک هلته اخندزاده کېږي، هر څوک هلته ملنګ کېږي، زیارتونه سازي، خلکو نه پیسې اخلي، د خلکو ښځې خرابې کوي. خو یو یهودی خو هلته راشي، یهودی خو هلته درته وایي خو ته راځه ما ته سجده وکړه، دې پر هغه یهود کوي، هغه بیخي مسلمان نه دی. یهودی چې هلته راشي پیر سي تاسو څنګه، بیا هغه یهودی تاسو ته وایي تاسو راځئ ما ته سجده کوئ، ولې دې پر اخلي تاسو کافر کوي، تاسو دوزخ ته بیویتن. د یهودیان یو قانون دا دی، یو قانون دی د یهودیانو دا دی، مسلمان باندې داسې کار وکړو چې هغه مسلمان کافر سي او دوزخ ته ننوځي، پوه شولې، ایمان لاس نه ورکړي. دغه پر دغه پیران دغه کافران چې تاسو ته څه وایي، دغه پیران زخته ډېر د سیدان د سعادت ډېر یهودیان دي، دغه پر دغه مسلمانان اخلي په تعویضونو باندې، په پښو مچو کولو باندې، په سجدې باندې، په رکوع باندې ځان ته په ټوخېدلو باندې، نور په قبرونو باندې، په قبرو کې خیراتونه کول، قبرو کې قرباني کول، په دغه شیانو باندې که کړي مسلمانان یي او دغه طریق نه چې کوي مسلمانان دوزخ ته لیږي. دا د یهودیانو قانون دی، دا هم یاد را نسي، زده کړئ. امریکایانو دغه ته پوه سړی دې پاره د صوفیانو سره ارتباط لري او پلو امریکایانو دې ته 10 میلیونه ورکړي ول یوه تنه خانقاه سازي کې، 10 میلیونه. ته فکر وکړه 10 میلیون ډالر، 10 میلیون ډالر دې ته یوه پیښه ورکوي. دا د امریکا استخبارات دی حمایتوي، نور د ترکیه استخبارات دی حمایتوي، د چچن کې یو دانه کافر دی هغه دی حمایتوي، نور زخته ډېر نور خلک هم دې ته پیسې ورکوي.